سلامونه. راځئ د نورالمشایخ د درې نیټو کې واورو. راځئ د اوله ټوکه. د ټولو شپه ساه بندول دا بشري صفات نه دي، یعنی ظاهري. نو خو بشر کې دا کمالات خدای پاک پیدا کړي. حضرت نورالمشایخ صاحب مبارک چې ظاهر شاه ورسره مخالف شو، نو بیا د دوی خاص خادم ته یې څه روپۍ ومنلې چې کشماټ دې کړو. یغه مړی ورته وکړه د شپې چې کله پرېوتو، حضرت نورالمشایخ صاحب ته ځای واچو. نو نورالمشایخ صاحب ته خو رب کریم علم په ورکړی دی، د په توطیو باندې، نو ځان یې په خولو واچولی، دا یې راویښ شوی بالښت یې په خوله ور ایښی، بېرسېره په ناست. نو یوه ګنټه پورې په ناسته ده دا خیال ده چې اوس به ځای کې مړ وي. حضرت نورالمشایخ صاحب چې دا یې په خوله ور ناسته، هغه نه اثبات شروع کړي، ساه یې بنده کړې. یوه ګنټه بعد نو خو چې ماخوستن یې بندوي چې تر سهاره پورې، د یوه ګنټه ناسته چې یوه ګنټه بعد دا یې ترجیح شوی چې اوس په نو مړ یې ګوري. نورالمشایخ صاحب ورته ویلي چې یوه کوزه اوبه دي او د څه دپاره بیا درسره راوړه. دا یې د پښو ته ورلوېدلی. نورالمشایخ صاحب ورته ویل چې پسته دې ما حال ما ویل زه دې تا حال نه یم. پس له مرګ نه بیا دا واقعه ذکر کړه چې نورالمشایخ صاحب په خپل مرګ وفات شو، دا واقعه ذکر کړه. واورېده چې نورالمشایخ له ظاهرشاه سره مشکل درلودی، بیا هغه مېلمستیا ورته کړې وه، خادم ته پیسې منلې وې، بیا پر خوله بالښت ورېښی و، تر سهاره پورې هغه سړی نورالمشایخ ژوندی و. سهار یې ول د اوبو کوزه راکړه و ګټوه راکړه، دغه کوزه وه ازمرۍ چې په ویشتې وه، منه هېڅ نه وه په سوې. دا امکان نه لري چې یو څوک دې له ماښامه تر سهاره پورې خپله ساه بنده کړي. په تاریخ کې موږ دا شی نه لرو. اصحاب کرامو دا کار نه دی کړی. تابعینو تابعینو هغه خیر القرون برخه چې ده، هلته هم داسې یو پېښه نه ده سوې چې یو چا دې له ماښامه تر سهاره پورې خپله ساه بنده کړې وي. دا مطلق سر کې خلاص. او بل دغه موضوع په هېڅ تاریخي روایت کې نه ده راغلې چې ظاهرشاه داسې له عالمانو سره ضد و، داسې نورالمشایخ یې داسې پورته کړي وو. یعنې په تاریخ کې هم دا کیسه موږ نه لرو، یعنې په دغه حقیقي ژوند کې هم دا کیسه موږ نه لرو. دا کیسه داسې ده. راځئ دویمه کراماتي ټوکه واورئ. خلیفه صاحب سید امیر دا یو داسې پهلوان خلیفه کې شوی ده د نورالمشایخ صاحب چې اول چې وایي خلیفه شوم، یوه ورځ یې خر د غونډۍ په څنګ کې څرخت. ما ویل ته توجه ورته وکړه چې د تا په وظیفه کې څه زور شته که نه، چې توجه مې ورته وکړه، خر مې په هوا کړ، د غونډۍ نه مې یې خواته واړوه. ښه، پهلوان را ولاړ سو، بس هغه د کراماتي نظر یې خره ته وکړ، خر یې تر غونډۍ واړوی. پوښتنې پیدا کېږي چې ولې یو لکړې ته توجه نه کول چې مار ورڅه جوړ سوی وای، ولې یو هګۍ ته توجه نه کول چې چیچی ورسره وتلی وای، ولې یو مرغه ته توجه نه کول چې هغه یې راکښته کړی پر خپلې اوږې یې کښېنولی وای، ولې د لې شاوخوا پر یو ډبره باندې غږ نه کاوه چې دغه څخه سپی جوړ سوی وای، له یو بالښت څخه یې د لې خر جوړ کړی وای، ولې له خره سره دونه ظلم چې له یوې غونډۍ څخه بلې غونډۍ ته غورځوي؟ دا خو ګناه لري. تاسو به لیدلي چې دغه خر چې سړی یو ځای ټېله کوي، مخ ته داسې کوچنی کډۍ وي یا کوچنی پاڼه وي، هغه خر شاته زور وهي، ځکه دی شعور لري، په دې پوهېږي چې دلته زه خوږېږم. نو د دې خره زړه به څنګه و چې خر یې له یوې غونډۍ بلې غونډۍ ته غورځوئ؟ پر دا خره مې زړه وسوځېدی، خوارکی به څنګه و، او چې هلته یې وغورځوئ، خدای خبر چې ژوندی پاتې سو که نه، پښې ماتې سوې نه سوې، مغزه یې مات سو، په کوم حالت کې بېرته کښته کړ، داسې یې کښته کړ چې کرار یې بېرته کښته کړ که یې وغورځوئ. یعنې سخت مې فکر خراب دی. د هغې وروسته چې دا کیسه مې اورېدلې ده چې خدای خبر د خره به حال څنګه و. او بل د الله تعالی ولیان د خدای تعالی پر مخلوقاتو تر ټولو زیات مهربان دي. هغوی دونه مهربان دي چې ان د خپلې خولې څخه یوه ګوله ډوډۍ سپموي د الله تعالی و یو حیوان ته یې ږدي. یعنې ولیان دونه مهربانه وي. دا څنګه ولي و چې له خره سره یې دونه ظلم وکړ؟ دا ولي نه دی، دا ولي نه دی. ان په دا ښو انسانانو کې لا دا نه حسابل کېږي چې چا دې له حیوان سره دونه ظلم کړی وي. دا کیسه هم ښه. راځئ درېیمه کراماتي ټوکه یې واورئ چې هلته بیا څه وایي. وایي یوه ورځ نورالمشایخ صاحب مبارک د خانقاه نه ده چې په دیوال راووت، ما ته ویل ځه چې ځو. چیرې؟ وایي پښې دې ما په پښو کې د سترګې پټې کړه. دا شی وایي پښې مې د په پښو کې سترګې مې پټې کړه، شا مې ویلې وایي سترګې لوڅې کړه، سترګې مې لوڅې کړه، بل ورته هلته د کوټې په وره کې ولاړ یو. نو ده راته ویلې چې زه چې چېرې قدم ږدم د ما په پله باندې قدم ږده.
ورننوتو مریض د ذلقدم په حال کې ده ښځې کنکي سپین ږیري خلک ورته ناست چې د المشایخ صاحب پښه ګرځي زه د هغه په دای پښه ګرځم نو نه ما څوک ویني نه دای څوک ویني چې هغه ذلقدم والا سړي دغه غږ وکړي چې عین حضرت صاحب آمد د ده غږ سره یې روح ثبت شو نو المشایخ صاحب چې بېرته راوګرځېدو ښځو کنکیو سړیو چې چاغو پوښ شروع کړو ورجګ شوه د د قدم ځای د ما نه ورک شو چې ما پال کې زه یې ولدم ښځې غږ کړو چې پردی سړی راغلی ښه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به د خپلو لوڼو کور ته تللی لا بیا دروازه ټکول یعنې موږ په دې امر کړي یو چې کله کور ته داخلیږو خپل کور ته داخلیږو دروازه باید وټکول سي ښه نو دا پیر اول خو دا ځای غلطي ده چې خپل مرید ته وایي چې زما په پښو کې پښې کښېږده په پښو کې پښې ایښول دا د څلورو باندې تګ دا څه معنا لري خو لاس مې په لاس کې نیولی وي روان کړی بې وایي پر اوږه بیا لاس ورشي روان کړی بې وایي یو بله طریقه بیا ورته برابر کړې وای پښو په پښو کې راکښېږده سترګې پټې کړه او دا شی وایه کوم شی وایه کلمې وې استغفار و لا اله الا الله محمد رسول الله و سبحان الله و الحمدلله څه شی ورته وویل هغه باید وایي او موږ به هم زده کړي وای موږ به هم دا کار کړی وای بل په هر حال وایي پردي کور ته څنګه تللی دا څنګه پیر و چې یو پردي کور ته ورځي هلته ښځې دي سیاسرې دي هلته د هغوی به سرونه به لڅ وه کیدای شي د بدن ځینې برخې د انسان لڅې سي کله چې سړی په غم کې ژاړي ګریوان پر ځان څیري نو دی د بل کور ته څنګه تللی بیا زما پر قدم قدم یې ږده بیا زه نو ولې قدم پر قدم یې شو خو لاس پې په لاس ورکړی بره به چا نه لیدلی اول خو تللی څنګه څوک چې د چا کور ته بې اجازې ځي دا باید ووژل سي څوک چې د چا پر کور ور اوړي دا تېری کوونکی دی دا د یو چا پر ناموس تېری کوونکی دی د یو چا پر کورنۍ پر حقوقو تېری کوونکی دی په اسلام کې دې ته موږ ته چې کوتاتریک ورته وایو چې د یو چا کور ته ور اوړي که څوک د چا کور ته بې اجازې ور واوښتی هغه باید وولي باید ویې وژني دا باید دا پیر ویشتلی وای دا بل د پیر چوبکی باید پسې ویشتلی وای د پیر چوبکی بیا ولیدی ښه نو چې ویل دی بیا څنګه کیسه پیښه شوه خلکو به سر نارې کړې ده به را وځغستله پیر بیرته تر لاس ونیوی بیرته یې قدم پیدا کړ بیا څه وسوه دلته بیا ګورئ بیا خبره درواغو ته ولاړه نو بره څه پیښه شوه څنګه کیسه وبره دا کیسه هم داسې کیسه ده وروستۍ خبر دا ده دغه دین محمد او دین محمد وارو دا ټوله دا دربارو والا ټوله درواغ وای په داسې درواغو تاسې پر ځان باندې ګرموي چې تاسې ورباندې ګرم سئ چې ولا پیر دی دا به داسې وي دا داسې د خدای ولیان دي دا ولیان نه دي دا یو هم پیر نه دی دا یو هم ښه انسانان نه دي دا غله دي ستاسې د جوبو غله دي ستاسو په جیبونو کې سترګې دي ستاسو په مالونو کې سترګې دي ستاسو په مالونو یې ځان ته ضد مرمۍ مټران رانیول ستاسو په پیسو باندې دوی هر کال عمرو ته ځغلي په کال کې 2 واره عمرو ته ځغلي ستاسو په پیسو یې کاروبار روان دی ستاسو په پیسو یې بنګلې جوړې کړې دا پیران میران نه دي دا ولیان نه دي دا درواغجنان دي د خدای تعالی ولیان مهربان انسانان دي د خدای تعالی ولیان غله نه وي له چا څخه غلا نه کوي له چا څخه پیسې نه اخلي له چا څخه تور چرګان تور پسونه تور غویان نه غواړي څوک نه تیر باسي د تعویض په نوم د دوشانه په نوم څوک نه تیر باسي د کرامات په نوم څوک نه تیر باسي دا تیرستونکي دي دا فریب ورکوونکي دي من غش فلیس منه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک چاته دا رقم مسلمانانو ډلې ته فریب چم دوکه ورکړي وایي هغه زموږ د ډلې نه دی دا فریب کوونکي دي درواغجنان دي دا چمبازان دي دا دوکهبازان دي دا پیران نه دي دا ولیان د خدای تعالی نه دي دا د ولیانو دشمنان دي د خدای تعالی دشمنان دي دا مشرکان دي بدعتیان دي خرافاتیان دي ځانونه یې په سپینو کالو کې پټ کړي دي ځانونه د پیرو د ولی په جامه کې پټ کړي دي دا غله دي غله ټولو ته چیلنج دی دا نور المشایخ والا ټولو ته چیلنج دی ونیسئ په ما یې څه وکئ ونیسئ ستاسو ټولو کراماتو ته ستاسو ټولو پیرانو ته ستاسو ټولو دغه ولیانو ته چې تاسې ولیانو ته وایاست دغه غله زما د خوا ورته چلنج دی زه د الله تعالی پر وحدانیت پر توحید باندې کار کوم زه ټول انسانان دې ته رابلم چې راځئ د یوه الله تعالی جل جلاله عبادت وکړئ د الله تعالی پر قرآن خپلې منګولې ټینګې کړئ د الله تعالی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر احادیثو باندې منګولې ټینګې کړئ د الله تعالی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر صراط المستقیم لار باندې لاړ سئ زه په دغه لار تاسې رابولم او دوی تاسې و خپلو عبادات رابولې زه ټول د چلنج ورکوم ودې په ما دې څه وکړي د ټولو کراماتو ته زه چلنج ورکوم په ما دې څه وکړي د ټولو کراماتونو ته چلنج د دوی دی په ما څه وکړي چلنج ورکوم ټولو ته ټولو پیرانو
ټولو دغه کسان ته چې تاسو ته زه نه په ولیانو تېر کړي دي ټولو ته چلنج راځي دي دا د خدای ولیان نه دي دا مردار خواره دي غله دي غله غلا کوي ستاسو څخه ستاسو پر پیسو ژوند دی ستاسو پر کاروبار ژوند دی ستاسو پر وینه ژوند دی ستاسو پر خولو د دوی ژوند دی تاسو ما لاس ورڅه واخلئ فقر به وکړي سوال به وکړي راوبوځي پر عام سړکانو باندې به فقر کوي دغه کسان تاسې ما لاس ورڅه واخلئ لاس ورڅه واخلئ دغه کسان څخه هغه الله تعالی چې ولیان ذکر کړي دي الله تعالی ولیان هغه مهربان انسانان دي هغه د الله تعالی وحدانیت ته سره بولي هغه د خدای تعالی توحید ته سره بولي دا ولیان نه دي دا د ولیانو په کالو کې غله دي د ولیانو په جامه کې غله دي ته وپېژنئ مننه